أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأبو مشران محمود مشران السلام عليكم ورحمة الله زوم لدي پښتو ادبي ثقافتي مرکزي جرګې ضلع نوخاب ټولو څومره غړي دي هغوی مننه کوم چې موږ دا مقرره کړه نو زه به یو څو خبرې کوم بیا کوم مخکې زه به دا ووایم او خاص کر د ولی خان خاکسار صاحب صدر صاحب دې ټولو منتظمینو چې دا اجلاس یې د حاجي په نوم باندې موضوع کړو الله دې اجر خیر ورکړي هغه د حاجي تل کوي د قدرمن قدردان قدر دا باخوی د خپل د حاجي وایي چې درانه ګوري په درانه نظر درانه کوي د قوم درانه د قوم پسپک الحمدلله درانه دي بل هم درانه ګوري زه به دا ووایم چې مولانا عبدالله صاحب چې هغه شاعر او یو اولسي شاعر او عالم دین او د تصوف یو داعی او تصوف د هغه د شاعرۍ مرکزي محور نو دا ادیب چې کوم وي څنګه چې حکیم حاذق د وخت د مریض په نبض بوتې کېږي نو هغه ته ادراک وشي چې دلته دا مرض دی نو د هغې تشخیص شروع دغه شان د ادیب او پوهان دی د وخت په نبض بوتېږي د وخت په نبض بوتېږي او دی ته پته لګي چې نن په معاشره کې څه بیماری دي نو دا ادیب ځکه دا جوی د ادیب بیان قومونو ته سبق دی جمله په گفتار په احتیاط نو دا ادیب بیا د معاشرې اصلاح کوي په نثر کې په نظم کې په خپلو اشعارو کې نو د دی د وخت په نبض بوتېږي او د خپلو اشعارو په ذریعه د هغه وخت چې کمی وي کمزوری وي د هغې تشکیل کوي د هغې لپاره تقاضا کوي بله به زه دا ووایم چې د حاجي 1900 د هغه پیدایش و او هغه یو علم دین او د خلافت قایل نو هغه هندوستان ته دوه ځلې تللی یو د مفروضتیا په زمانه کې سخانجي ډګره به راغلې وه او بل بیا د اصول علم دپاره نو هغه په هغه ځای کې چې دا څومره اکابرین حسین مدني صاحب او مفتی کفایت الله صاحب او کاشمیری صاحب او دا تانوي صاحب یعنی هغه وخت چې کوم علما وو هغه د هغه اکابرین د دې استادان نو عالم خو هغه وو خو د دې سره سره هغه یو اولسي شاعر نو هغه چاربیتا غزل او د هغې نه علاوه بدله څومره اصناف چې د شعر دي په هغې باندې کار کړی نو د عبدالله استاد به زه مختصر دا ووایم چې تصوف خو د هغه د شاعرۍ مرکزي محور و هغه به د دې نه لکه زه به دا وایم چې د داجي یو کلام دی بېدله دل د یوړلو آخر په چل دمه محبوبه کړو د دل نه د خالي ګوګل دمه بېدله دل د یوړو بې مزاجه صحاب زه شوم ورک به شم په سر د اوږو لږه حباب زه شم رګونه مې تارونه شول له غم نه رباب زه شم نږدې دی د هر یو وشک نه کو اجل دمه نو بیا وایي چې کول به د مدام زما ضمیر کې اوازونه استا په حرکت متحرک تمام رګونه جوړ کړي دي ځان ته محرک مکانونه عالم ته د علم پر رشتک خپل دمه نو بېشکه چې خپل نه په نعیم ماثلت نو کل ماهیت او نه جز د ماهیت بل کړی عشاق په تبدیل د طبیعت فقط چې په تبدیل د طبیعت کې مل
نو بیا وایي د مینې تنور اوس ول ټول د عقل دلایل کړل قطع عبدالله تمام د فقر منازل په وحدت الوجود کې پاتې نشو مراحل د نفس په تسلیه طبیعت بدل اوس دې کې ډېرې علمي خبرې دي نو لکه دا چې وایي وایل د عبدالله په زور علم اسانېږي راځي پسې دلي د خپلو سترګو نه نو خبره رانه اوږدېږي زه به صرف دا ووایم چې مولانا عبدالله صاحب لکه د هغه یو لوبه ده سپینې باریکې دي چې تشې ګردومه بنګړیوالې او تورې د سیله را دا چشتي چمن جان ویلې ده د علم میډیا ریډیو بیا صفدلي خان دا ویلې ده بیا چچي نعمت الله ویلې ده داسې ډېرو بیا او بیا ټیپو سلطان دلته د دې ځای نه ویلې ده د ریډیو پاکستان پېښور نه نو دې کې څه دې کې بیا یو کلچر یو پروت دی او بیا اوس واشنګټن ډي سي نه هغه ویلې ده دا کار نو سپینې باریکې دې چې ابدارې ګرځم څه شي کرای فارې درو په جنګ او تم په لای خوب وهلو په لختیرا پریوتم دې کې وایي ومست جونه په جون روانې په مسخرو کې جوړې نادانې شیدې میراث او ډېرس خرانې دا شنهګر لارې د بر مفرس دې کې نو دې کې هغه کلچر هغه خپل ښولی او دا ټول واقعیت خبرو دي زه به اوس بیا د دې ټولو مرکونو شکریه ادا کوم شعر دی چې تو دوی ما د وصل هلال ولید رابطه ما کوم خو نه اتوار دی کوم تو دوی ما د وصل هلال ولید اتوار دی سور خپل می ورسره د اقبال ولید ای شوق چوټی دا تر ماښام وي خاموشي دغه خواب مې د موجب د مثال او د سپرین نسیم ته شادو بیرته کړې په جبین کې د ابرو مې د خال ولید وخت او وخت چې مولا دواړه برابر کړ مخالف مې د لنیته جمال ولید او عبدالله هر یو عروج د رضاوال دی او بفیدو کې د وصل جاوال دا د دې خاکسار صاحب څه شعرونه دي ما ورسره وعده کړې وه چې زما اواز نشته خو د ده د غره دپاره وایم ځکه ژاړم چې اشنا وفادار نه دی چې په خپله یې د عشق بیماري نشته خلکه ځکه مې په حال خبردار نه دی بې وفا جانان دیدن په ما حرام کو زړه مې ځکه بې قرار دی قرار نه دی د امید شمع مې بلا کړه خپل ځان ته د دلبر دغه مجال د دلبر دغه مزړه مې ګزار نه دی د مجنون غوندې د یار د درملنګ یم خیر د وصل لاره کړې د لار نه دی ستا په قدر به څه پوه شي ولی خان هغه یار چې بې وفا وفادار نه دی او دې شو یارونه ساقي نه میخانه پاتې شو جامونه نه ساقي نه میخانه ژوندون د امیدونو تېروم په زمانه ژوندون د امیدونو تېروم په زمانه جامونه و سرور به و د مینې میکده کې جامونه و سرور به و د مینې میکده کې د مینې شمې مړې شوې په ژړا شو پروانه د مینې شمې مړې شوې په ژړا شو پروانه ژوندون د امیدونو تېروم په زمانه وزمکه مې زرخیزه ټوکېدل به پې ګودونه وزمکه مې زرخیزه ټوکېدل به پې ګودونه وزمکه مې زرخیزه ټوکېدل به پې ګودونه د غیرو په بارودو مې فزمکه ویرانه د غیرو په بارودو مې فزمکه ویرانه ژوندون د امیدونو تېروم په زمانه اخلاص نشته هغه بس دی په نړۍ د خواهشاتو اخلاص نشته هغه بس دی
पनड़े द ख्वाहिशातो इस इखलास निताग बस्ते पनड़े द ख्वाहिशातो सूरगिरी लटवी में लुटे दो त ज़माना वाह सूरगिरी लटवी में लुटे दो त बहाना जंतुंद उमें तुनो तेरा पंप ज़माना मोतरे बराता तमीने तराना बगा गवला ओ मोतरे बराता तमीने तराना बगा गवला मोतरे बराता तमीने तराना बगा गवला अगर हम बदला उस जमीने तराना अगर उस बदला उस जमीने तराना रंगुंद उमें तुनो तेरा पंप ज़माना लैला कमीद बख्शीरा बेदार और जाशी लैला कमीद बख्शीरा बेदार और जाशी लैला कमीद बख्शीरा बेदार और जाशी टूटी टूटी दड़गे बवर तकड़मा नजराना देर खो टूटी टूटी जड़गे बवर तकड़मा नजराना रंगुंद उमें तुनो तेरा पंप ज़माना यौजली ची किस्मत ना दला सुना गुजार का यौजली ची किस्मत ना दला सुना गुजार का यकीन लरम ब्या कमी शिदत पैमाना यकीन लरम ब्या कमी शिदत पैमाना रंगुंद उमें दुनो तेरा पंप ज़माना तर्कमा इंतजार वो तकड़ी इब्नी लबीदा तर्क में इंतजार वो तकड़ी इब्नी लबीदा आखिर बयदा खौरी दिलगत ठिकाना आखिर बयदा खौरी दिलगत ठिकाना रंगुंद उमें दुनो तेरा पंप ज़माना न पाती सुजागो न साकी न मैं खाना रंगुंद उमें दुनो तेरा पंप ज़माना देर खो खुर्शीद अमर से